په غزنی ولایت کې سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په خوږیاڼو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان سره له یوې ارادي رینجر موټر او یو موټرسایکل سره یو ځای نیولی. په غزني کې میاشت د ملي امنیت د 203 قطعي مرستیال لومړی بریدمن محمد میرویس نن له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د ملي امنیت دغې قطعي زړورو منصبینو تېره شپه د خوږیاڼو ولسوالۍ په خواجه خیل کلي کې عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې یو طالب سرګروپ نیول شوی او له کور څخه یو اراده رینجر موټر او یو اراده موټرسایکل چې غوښتل یې د تروریستي پیښو لپاره پکې چاودېدونکي مواد ځای پر ځای کړي هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. نوموړی وایي د یو د عملیاتو په ترڅ کې یو طالب وسلوال وژل شوی او یو بل تن یې ټپي شوی هم دی. د ځانګړې قطعې افسدوسي بېګا شپه مستقلانه عملیات ترسره کړو چې په نتیجه د عملیاتو کې در ساحه د ولسوالۍ خوږیاڼي کرې خواجه خیل د دشمن یو اراده رینجر یو اراده موټرسایکل او یو نفر اسیر او یو نفر د دوی د دشمن تلفات لري او یو نفر زخمی لري چې عملیات مستقلانه وو او موافقه ترسره سو. خو د لومړي بریدمن محمد میرویس په وینا امنیتي سرتیرو او ملکي کسانو ته کوم زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه په دې تړاو رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې هم د ګډو افغان ځواکونو له لوري په مشترکو عملیاتو کې د غزني په مرکز اسپندي سیمه کې د وسلوالو طالبانو یو مطبوعاتي مسؤل چې قاري عبدالجلال نومېدو نیول شوی و چې له نوموړي سره 2 پایه لپټاپ کمپیوټرونه یوه مخابره یوه میل توپانچه او یو شمېر نور اړین توکي د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي وو. ثاقب افغان، میلمه راډیو، غزني.